السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. نننی درس ډیر مهم او ډیر لنډ دی چې څرنګه موږ معلومات ترلاسه کوو. نو دې ته وایي معلوماتي پوښتنې. وټ کله چې د څیزونو د معلومات باره کې پوښتنه کوو. مثالونه: What is that? What is that? دا څه شی دی؟ What happened? What happened? څه وشو؟ What did he say? What did he say? هغه څه وویل؟ What time is it? What time is it? څه وخت دی؟ What will you buy? What will you buy? ته به څه اخلي؟ اوس when کله چې موږ د وخت باره کې پوښتنه کوو. When can we eat? When can we eat? کله خوراک کولی شو. When are you busy? When are you busy? ته کله مصروف یې. When do you study? When do you study? ته کله درس وای. When will they arrive? When will they arrive? هغوی به کله را رسیږي. When did you buy it? When did you buy it? کله دی واخستو. اوس where کله چې موږ د ځای باره کې پوښتنه کوو. Where are we? Where are we? موږ چیرته یو. Where is Paris? Where is Paris? پاریس چیرته دی. Where are you? Where are you? ته چیرته یې. Where do you live? Where do you live? ته چیرته اوسیږي. Where are you going? Where are you going? ته چیرته روان یې. وس who کله چې موږ د شخص باره کې پوښتنه کوو. Who is he? Who is he? هغه څوک دی. Who broke this? Who broke this? دا چا مات کړو. Who is that man? Who is that man? هغه سړی څوک دی. Who did you meet there? Who did you meet there? هلته د چا سره ملاقات وکړو. اوس which کله چې موږ د خوښې باره کې پوښتنه کوو. Which is mine? Which is mine? زما کوم یو دی. Which is better? Which is better? کوم ښه دی. Which one is your car? Which one is your car? ستا موټر کوم یو دی. Which do you want? Which do you want? کوم یو ته غواړي. اوس why کله چې موږ د وجې پوښتنه کوو. Why do you ask? Why do you ask? ته ولې پوښتنه کوي. Why do you lie? Why do you lie? ته دروغ ولې وی. Why are you crying? Why are you crying? ته ولې ژاړې. Why are you going? Why are you going? ولې ځې. نو دا معلوماتي پوښتنې. که غواړئ چې په دې درس مکمل پوه شئ د تفصیل سره، نو موږ بله ویډیو جوړه کړې ده WH کوېسچن باره کې. تاسو کولی شئ زموږ په چینل کې وګورئ او ځان سره یې ولیکئ تر څو ښه ګټه ترې پورته کړئ. مننه.